ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. الحمدلله زموږ کرکټ اوس ډېر ښه طرف ته روان دی. زموږ مشران چې دي د کرکټ نومونه اخیستل ښه نه راته ښکاري چې د چا نوم واخلم، ځکه چې هلته زموږ ټول مشران دي او د ټولو ته احترام لرم. د دوی د خدای قدر وکړي، زما یې ډېر احترام کړی او زه غواړم چې د دوی هم دغه صفت وکړم د دې ستاسو د سکرین د مخې. کارونه ډېر ښه روان دي. زموږ لوبغاړو ته ماشاءالله لیسټې برابره ده، میچ پیس ورکوي، ډیلی الاونس ورکوي، شپږیزه شته ورته. د اوس کندوز کې کومې لوبې چې شروع کېږي د هغه شته. فسټ کلاس لرو مونږ. زمونږ ډومسټیک لیول ماشاءالله اوس ډېر های لیول دی. د ډېرو هیوادونو دغه شانته ډومسټیک نشته څنګه چې زمونږ دی. زمونږ لوبغاړي مونږ بختور یو چې دغه شانته مشران لرو. نو مونږ د دې مشرانو باید قدر وکړو او دا مشران باید په مونږ ټولو باندې شفقت وکړي، نه دا یوازې چې مونږ د دوی قدر کوو دوی زمونږ نه، متقابل د دواړو طرفه مونږ باید د دوی قدر وکړو، دوی باید زمونږ تر څو دغه کرکټ یو ځای ته ورسو. دوی هم د کرکټ د ګټې دپاره لګیا دي، موږ هم د کرکټ د ګټې دپاره لګیا یو. په ګډه به د دې کرکټ دپاره خدمت کوو. موږ به په ګراونډ کې محنت کوو، دوی د ګراونډ نه بهر محنت کوي تر څو کرکټ هم د خلکو سره سیال شي. نو الحمدلله هر څه ښه دي تر اوسه پورې. خدای دې دوی ته نور هم توفیق ورکړي، زموږ مشرانو ته چې نور هم د کرکټ یو ښه طرف ته یوسي. نو دا زما د دوی نه دا خواهش ده. نظرت در مورد برگزاری فصل دوم لیگ برتر کرکت افغانستان چی است؟ چون حس میکنیم که میتونه استعدادهای پنهان کشف کنه، معرفی بکنه به سطح جهان، کرکت بازهای جدیدی رو معرفی بکنه. نظر خودت در مورد APL فصل جدیدش چی است؟ APL د دې باره کې ما مخکې خبره وکړه. کله چې ما په اول ځل APL کې زه واخیستی شوم $10,000 ما ته چې کله راکړی شو، دا خبره مې په دې خاطر وکړه چې هغې زما ټول ژوند را بدل کړو. زه په دې 100% مطمئن یم چې یو کرکټر دپاره، یو لوبغاړي دپاره پیسه څومره مهمه ده. هغې دپاره فاینانشلی هغه چې سترانګ نه وي، هغې فیملي سپورټ هم نه وي. زموږ تاسو اکثره غریبانان خلک راځي، د دوی فیملي دومره مضبوطه نه وي چې هغې د بوټانو، د بیټ او د نورو شانو خرچ پوره کړي. ځکه یو ښه بیټ په $1000 باندې کېږي. دلته د $1000 د 5 میاشتو د یو چا د کور خرچي. نو دا نه کېږي. کله چې ته غواړې چې یو کرکټ ته مخ ته لاړ شي، هغې دپاره دغه شانتې یو لیګ ډېر زیات ضرور ده. APL یو ډېر غټ اقدام دی او د ټول د کرکټ بورډ کارکوونکو نه ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې دا کار وشي انشاءالله. نو دا به زموږ د راتلونکي نسل لپاره ډېر زیات مهم وي او زه مطمئن یم چې دا کار وشي، زموږ کرکټ به یو په 100 نور هم ښه شي. او زه پرسنلی ډېر زیات ورته خوشحاله یم. ما د دنیا په هر لیگ کې لوبه کړې، خو زما دپاره به APL تر هر لیگ نه ډېر زیات مهم وي. لیگ خود ماست. کمی کوتاه در مورد برد کرکت گفتی. نقش برد کرکت افغانستان و عملکرد و کارکرد برد کرکت افغانستان در رشد کرکت، معرفی استعدادها و ستاره‌های ما در سطح جهان چقدر مثبت می‌بینی و چقدر فکر می‌کنی تاثیرگذار بوده که بتونه کرکت ما رشد کنه و همچنین استعدادهای جدید را کشف بکنن که در لیگ‌های داخلی ما در دومستیک بازی بکنن، برن به سطح جهانی و در تیم‌های ملی ما باشن، در لیگ‌های جهانی بازی بکنن. د اوس چې کوم کارونه روان دي، دا هغه کارونه روان دي چې زموږ د یو لوبغاړي دپاره ډېر زیات ضروري دي. کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان جوړ کړی د ټولو لوبغاړو دپاره. یو ډومسټیک یو ښه پلان جوړ کړی. هغه ډومسټیک پلان چې دوی تر څو کراس کوي، په هغې کې ښه پرفارم کوي، په هغې کې ټول انټرنیشنل پلیران لوبه ورسره کوي. د دې ډومسټیک نه چې کله یو پلیر یو ځای ته رارسېږي، هغه الریډي د انټرنیشنل لوبغاړو پریشر سره بلد دي. د انټرنیشنل کرکټ یو پریشر وي. کرکټ ټول یو کرکټ دی، خو د انټرنیشنل کرکټ او د داخلي کرکټ منځ کې صرف دا فرق کوي چې کله ته د ملک نمایندګي کوې، هغلته ستا سوچ او فکر 40 میلیونو نه پوست دی. ته غواړې چې یو داسې لوبه وکړې تر څو د ټول ملت ته خوشحالي ورکړي. دا یو ایکسټرا پریشر دی. دا که څوک ووایي چې نشته، خو دا شته، دا حقیقت خبره ده. نور کرکټ ټول یو بیټ او بال دی، خو لږ پریشر اضافه وي په انټرنیشنل کرکټ کې. نو د کوم سټرکچر چې اوس زموږ ACB د ډومسټیک لوبغاړو دپاره جوړ کړی، دا ډېر یو ښه اقدام ده. خدای دې وکړي چې همدغه شانتې مخ ته یوسي، ډېرې ښې مسابقې برابروي. ټول فسټ کلاس، لیسټې، شپږیزه او کندوز کې چې کوم لیګ شروع کېږي، دا او داسې نور دغه شیان دي چې دا کله یو لوبغاړی بار بار وکړي، دا چې انټرنیشنل ته راځي یو ښه لوبغاړی ته جوړوي. نو ډېر ښه کارونه روان دي.
د ښه کارونو یې موږ هر وخت ستاینه کړې ده. دا زموږ حق کېږي چې د هر یو کارکوونکي چې په ECB کې کار کوي نو خدای دې دوی ته نور هم توفیق ورکړي تر څو زموږ د کرکټ دپاره نور هم خدمت وکړي، تر څو دا کرکټ نن زه یم سبا به زه دلته نه یم، خو چې زه کله دې ځای نه ځم زما په زه یو څوک راځي هغې دپاره د کرکټ ښه جوړ شوی نه خراب. لکه څنګه چې موږ ته د خپلو مشرانو نه کرکټ په دې ځای کې راپاتې شو، نو اوس زموږ ذمهواري دغه ده چې د کرکټ د دې ځای نه یو څه تر یو بل لیول پورې او نور نوي ځوانان چې راځي هغې ته په ښه لیول کې ورکړو. من 4 سوال دارم، خیلی زود جواب بدین، کوتاه. چه آرزوی به دلت مانده در کرکت؟ یو ورځ چې د افغانستان نمایندگی په ښه طریقه وکړم. خودت هنوز هم جوان هستی الحمدلله، توصیت و نظرت برای بازیکنان جوانی که تازه میه به عرصه کرکت چی است؟ په خپل ځان باندې باور لرل، هغه لوبغاړی چې هغه ځوانان چې غواړي چې کرکټ ته راشي په خپل ځان باور، د وخت قدر دې وکړي، د خپلو مشرانو قدر دې وکړي، د کرکټ قدر دې وکړي. انشاءالله یو ورځ به راځي چې د دې ګران افغانستان نمایندگی وکړي. گربز عزیز، از خودت یک سری انتقادها هم وجود دارن در مورد بازی های خودت، چون خودت یک بازیکن اتکر هستی، باید اتک کنی. وقتی بازی انجام میدی خیلی هم دوست ندارن که زود اوت شوی یا میگه در بازی باید باشی. خب کسی درکت نمیکنه، اما نظر خودت چی است؟ پاسخت برای منتقدین چی است؟ د هر چا نظر ته پوره په احترام قدر ورته لرم. دا چې هر یو لوبغاړی یو خپل سټایل لري، زه د بل لوبغاړي لوبه نشم کولی، بل لوبغاړی زما لوبه نشي کولی. دا لوبې مختلفې دي، د هر یو لوبغاړي په خپل ټیم کې یو رول یو وظیفه. نو زه هغه چا د هغې چا هم ډېر احترام کوم څوک چې په ما نیوکه کوي. د هر چا حق دی سلیمه نیوکه، ورته احترام لرم. د دوی نیوکې زه نه نیوکې دغه شانتي چې هغه موږ متوجه کوي چې په ځان کار وکړو. د هر چا سلیمې نیوکې ته احترام. زه مطمئن یم چې تر اوسه ما پس دومره چا څه نه دي ویلي، ټول مینه راکړي تر اوسه پورې. خب شاید کسی مستقیم نگفته ولی ما در جریان داریم، به خاطر نظر مردم شریک ساختیم. گربز عزیز، در بین بازیکن‌های داخلی کی زیاد خوشت میاد؟ همچنان در بازیکن‌های خارجی، ستاره‌هایی که در کرکت داخلی داریم و در خارج داریم. د داخلی کلش خوشت میاد، ولی شاید یک نفر باشه که بیشتر. دوست مې یو خلیل ګربز په نوم باندې هلک دی، هغه ډېر هر وخت ما سره پاتې کېږي نږدې په داخلي لوبغاړو کې. انټرنیشنل نه، داخلي وایي نه. په انټرنیشنل کې رینکو مې ملګری دی، هغې سره گپ شپ لګوم، هر وخت خبرې کوو. زموږ سره KKR ټیم کې مو. از نظر بازی کی خوشت میاد؟ استایل بازی خو استایل ویرات کوهلی. در داخلی باز؟ در داخلی در بین بازیکن تیم ملی، یعنی هر کس را که انتخاب میکنی فرق نمیکنه. داخلی ابراهیم وایم، ابراهیم ځکه چې هغه زما پارتنر دی، ما سره هر وخت بیټینګ کې اوپنر. در بین فست بالرها کسی در ذهنت میرسه که کمک بکنه بر تیم ملی در آینده فکر میکنی بیاید و این فست بالینگ ما هنوزم قوی تر شد؟ بالکل ښه سوال دی. ماشاءالله زمونږ اوس راتلونکي ځوانان ډېر ښه تکړه ځوانان دي. یو 2 نومونه به واخلم چې زما ذهن ته راځي، خدای دې وکړي د نور څوک چې ګوري رانه خفه نه شي. ډېر تکړه ځوانان دي. یو بشیر په نوم باندې هلک ته خلک ما مخامخ دومره نه دی کتلی، خو خلک صفت کوي چې ښه بالر دی ډېر. نو خدای دې وکړي چې راشي. یو چې زما ډېر زیات خوښېږي پرسنلي، ضیاء الرحمن شریفي، ډېر یو تکړه بالر دی او ډېر ښه بالر دی. انشاءالله امیدوار یم چې په افغانستان دپاره به ډېر ښې لوبې وکړي او د افغانستان د پس بالینګ کومه لږ تشه چې ښکاري دا انشاءالله ډکه کړي. انشاءالله. یک سوال آخرین مورد میپرسم و این که چه آرمان به دلت مانده که به او برسی در کرکت؟ چه آرزوی مانده؟ یو ارمان دی د ټولو لوبغاړو زمونږ د انټرنیشنل لوبغاړو د ملي لوبغاړو چې داسې ورځ راشي چې نړیوال جام خپل وطن ته راوړو. دا د ټولو یو ارمان دی. انشاءالله. انشاءالله. آخرین صحبت اگر داری، کمره ما در اختیارت است، میتونی با بینیدهای ما پیام تشریک بکنی با هموطنان ما. پیغام زما ټولو مینوالو د کرکټ مینوالو ته او ټولو افغانانو ته همدغه دی چې ټول سره یو شئ. هغه څوک چې په هر کار کې کار کوئ، خپل کار سره کار ولرئ، په خپل کار کې مخ ته لاړ شئ تر څو یو ښایسته افغانستان او د افغانستان دپاره ښه کار کړی په خپل بخش کې. نو ستاسو د ټولو مینې څخه ډېره زیاته مننه. الله مو راته خوشحاله او عزتمن لره. زما پیغام به دا دی، په خپلو بچیانو باندې درس ووایئ،
نور خو زه خاص پیغام نه لرم، ټول یم په د انټرویو کې را داخل کړی، نو پیغام و ټول. خیلی زیاد تشکر گربز عزیز از اینکه آمدی در استودیو در برنامه با ما بودی. امیدوارم که یک روز خوب سپری شده باشه. قربان، ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. تشکر.